ابراهیم علیہ السلام د یو کال بچه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی وخو داغه روح خو اسرائیل نوا نه غستی شو او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه پیرانی پیر صاحب منل دی ته وایي پیرانی پیر صاحب دا سړی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی داغه د ایمان عالم داو ماشوم دی او په قافله کې سبق پسې روان سبق پسې په قافله ډاکا پریوتا اغلو دته وې تا سره خو څه نشته وی جی دې ګریوان کې راته مور څه ګنډلي چې وې کته هغې کې اشرفه یې ګنډلې وي بچیا منکر ولې نه شوې وې زه چې د کوره راوتمه نو مور راته وی چې دروغ ونه ویل نو که مې ویلی وی چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجا نه وراوړی دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دې خلقو چې څه کړي دي ځان لی کړي اوس ما دا ټکې دوه درې ځله ووې چې دوی څه کړي ځان لی کړي نو دا چا ویلي دي چې ځان لی کړي او مونږ له څه نشي کولی دا قرآن ویلي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الله وی دا وړاندې چې کومې ډلې ذکر تیر شو دا هغه ډله وه چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړی و چې دوی څه کړي دوی له به هغه په کار راځي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کوئ ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوئ هغه تاسو د پاره کارآمد ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه به پوښتنه د هغوی د عمل نه کي تاسو نه به ستاسو د عمل تپوس کیږي هغې نه به د هغې د عمل تپوس کیږي هغې چې څه کړي ځان له کارآمد تا چې څه کړي تاله دام شته چې قیامت کې به د هر چا خپل پیټې په سر او دام قرآن کې